سپینې پاڼې د لنډو کیسو مجموعه. لیکواله پروین فیضزاده ملال. لوستونکي مرسل احمدزی. ثبات. نن په دې ښار کې د هغې وروستۍ ورځ وه او لکه مهاجره توتکۍ سبا بل ښار ته په یوه بل برخلیک پسې تله. نن یې دلته د ژوند دا باب بندېده او د یوه بل باب لیکلو ته یې لاسونه اوږدول. د سبا د تګ په فکرونو کې د خپل کټ څخه راپاڅېده، د کوټې کړکۍ ته ودرېده، پرده یې یوې خواته کړه او د کړکۍ په چوکاټي تصویر کې یې د ښکلاوو حدونه او چوکاټونه داسې ښکل کړه لکه د یوه خواخوږي سره چې خدای پاماني اخلي. دې وخت کې د مخامخ ګاونډي د کور په کړکۍ کې هم سترګې ونښتې چې د نورو ورځو په خلاف نن بنده وه. زړه یې ناڅاپه د ډېرې خوشحالۍ څخه څړیکې وکړې او د ځانه سره یې وویل لکه چې پوه شو چې زه او بیا نه پوهېږم چې ولې یې دا جمله نیمګړې شوه او دفتر ته د تګ په تیاري بوخته شوه. د باندې باران اورېدی، ښه تیز او په شرپ. هغه د کوم وخت څخه چې په موټر کې سپره شوې وه د هغه په ننداره وه. د باران څاڅکي یو په بل باندې لوېدل او د ځمکې په پراخه او حوصله منده غېږ کې یې د ځان دپاره ځایونه لټول. هغې ته به د لوېدلو څاڅکو په جوړ شوو تصویرونو کې نااشنا تصویرونه جوړ او بیرته به د نورو څاڅکو په رالوېدلو سره وران او بیا به په تسلسل سره نور تصویرونه جوړ شوه. د موټر ټولې کړکۍ بندې وې او د موټر په سر باندې د څاڅکو د رالوېدو غږونه دننه په موټر کې په زړه پورې وو. خو د موټر دننه هوا لږ زړه تنګې وه او د هغې زړه غوښته چې ټولې کړکۍ یو په بل پسې خلاصې کړي تر څو د باندې څخه تازه هوا دننه شي. خو دا کار ناممکن ځکه وو چې د باران سره تیزه هوا هم چلیده او څاڅکي یوې او بلې خواته منحرفول. څاڅکي یوې او بلې خواته کاږه واږه تلل او د هغې فکر هم په کږلېچونو روان وو. هغه نن ډېره خوشحاله وه لکه د وږو څخه چې دروند بار کښته شوی وي. د هوا د څپو زور د موټر دې خواته چې دا پکښې ناسته وه ښه په زور کې شوه او د موټر د کړکیو په شیشو باندې څاڅکو لارې لارې جوړې کړې. په دې لارو کې هغې ته بیا یوه لار ډېره روښانه څرګنده شوه، هغه لار چې دا ورباندې روانه وه او هغه چې د هغې حقیقت ته څوک سرټیټي شوي وو او لا به تر دې وروسته. په دې فکرونو کې هغه خپل د کار تر دفتره رسېدلې وه چې دفتر ته ننوته. پوړنه یې په سر ښه سم کړ او د میز شاته کښېنسته. پاسپورټونه یې د میز د جابې څخه راویسته او مخ ته یې کښېښول. د پاسپورټونو د لاجوردي رنګ په زرینو کرښو کې خطونه ورته ستوري شوه او ورته ویې خندل چې په لاسو کې یې راپورته کړه نو داسې ورته وبرېښېده لکه ټول لاجوردي اسمان چې د دې په لاسونو کې وي او د نرۍ ګوتو په سرو یې زرین ستوري د خپل ټول قدسیت او اوچتوالي سره ناڅي او په سندریزه نڅا یې په سترګو ورننوځي. د نورو ورځو په شان یې ښه ډېر کار وکړ. د کتاب ډېرې پاڼې یې نن هم د خپل تیر وخت د پاڼو په څیر په پوره ایماندارۍ سره ډکې کړې او د دفتر هر څه یې د سترګو په کړکیو کې ونیول او بیا یې د بڼو په څوکو ښکل کړه ځکه چې خدای جل جلاله خبر سبا دا وخت به یې د سترګو کړکۍ په څه پرانستلې. په زړه یې دا اراده خوره وره شوه چې نن به د خپلې کړکۍ د مخامخ کړکۍ د ګاونډي کور ته هم حتما ورځي او د هغه سره به هم خدای پاماني کوي
که څه هم چې هغه د دې سره په دومره اوږده موده کې چې دا په دې ښار کې اوسېده یوازې د سلام علیک تر حده پیژندنه لرله، خو حتما به ورځي او هغه خبره به هم حتما ورته کوي. د هغې په زړه کې د هغه په لیدو څو ځله ورګرځېدلې څه چې په خوله کې یې جوړه کړې وه، خو بیا نه پوهېده چې ولې یې د شونډو ورونه قلف شوي وو. خو نن یې اراده ښه پخه وه او بیا لیکونه ور په یاد شوه. د کومې ورځې څخه چې هغه دې ښار او دې دفتر ته راغلې وه نو تر اوسه بنډلونه لیکونه ورته راغلي وو چې د چا به وو. هغې ډېر کوشش کړی وو چې د لیکونو لیکونکي وپېژني، خو تر اوسه په دې هاند کې ناکامه وه. په څو کسانو شکمنه وه. هغه ورځ ور په یاد شوه چې د لومړي ځل دپاره د نامعلوم شخص د خوا لیک ورته رسېدلی و. دا د دفتر څخه نوي کور ته راغلې وه چې په کور کې لیک ورته سپارل شوی و. په دې وخت کې د ټلیفون زنګ د سوچونو د دنیا څخه راستنه کړه او په میز باندې د پروت ټلیفون غوږه یې راپورته کړه. هلو زه یم. السلام علیکم. څنګه یاست؟ د الله فضل دی. تاسو څنګه یاست؟ شکر دی. د رب احسان دی. تاریخ نن څو دی؟ 2/2/1994 او 11/12/2022. مننه. دا د هغې د دفتر د لوړ رتبه مامورینو څخه د یوه تن ټلیفون وو چې هره ورځ به یې د دې څخه د نیټې تپوس کاوه او هغې به د خپلې دندې په بنا هغه ته ځواب ورکاوه. بیا یې لیکونه د ذهن په وږو سپاره شوه او ور په یاد شو چې یوه ورځ کله چې دې کور ته په رسېدو سره لیک ترلاسه کړی و نو د پاڼې په سر یې هغه نیټه چې دې پرون د دفتر لوړ رتبه مامور ته په ټلیفون کې ورکړی و لیکل شوی و. او بیا د ګاونډي د کور کړکۍ هم ور په یاد شوه چې هر سهار کله چې به دې د خپل کړکۍ پردې کشولې نو د هغه د جالیداره پردې شاته به یو څوک ولاړ و او داسې په ښکارېده چې د دې خواته ګوري. بیا بیرته لیکونه ور په یاد شوه. په لیکونو کې د هغه لیکونکي یوه هیله درلوده چې دا یو ځل د هغه بلنه ومني او د هغه سره په هغه هوټل کې چې د ښار د ډیرو مفشنو هوټلونو څخه وو کښیني او ورسره مخامخ خبرې وکړي. هغه به په هر لیک کې د هغه هوټل پته او د دې د ورتګ وخت لیکه او بیا به یې لیکل چې زه سخت تاته په انتظار یم، ته فقط یو وار راشه، زه به هلته تاته هر څه ووایم او د وختونو ډک زړه به تاته تش کړم. هغه به دا هم ورته لیکل چې زما په ژوند کې د هیڅ شي کمی نشته، صرف ته نه یې. ته یو ځلې راشه، بیا که ماته بد رد وایې نو هم ووایه. او په یو بل لیک کې دا هم ورته لیکلي وو چې زه به دا لیکونه تر هغو پورې تاته ولیکم چې ته مجبوره شې او راشې. هغې چې به د خپلې ډېرې نږدې دوستې سره د لیکونو موضوع مطرح کړه او یا به یې کوم لیک ورته وښوی نو هغه به هم حیرانه شوه او یوه ورځ خو لا هغې دا هم ورته وویل چې کاشکې یو ځل ولاړه شي، اقلاً د لیکونو استوونکی خو به وپېژني. خو هغې په ځواب کې ورته ویلي وو چې زه د هغه په بلنه تر هغه ځایه ولاړه شم، نور پاته څه شوه. که چیرې د هغه سره یوه خبره هم ونه کړم نو بلنه خو یې ما ومنله. نه زه به دا کار هیڅ وخت هم ونه کړم. زه به هیڅ وخت داسې قدم پورته نه کړم چې هغه زما د حیثیت په تاوان وي. پرېږده دومره لیکونه دې ولیکي چې په ستړی شي او نور د لیکلو توان د لاسه ورکړي. پرېږده یوه ورځ به ورته ثابته شي چې زه څنګه ښځه یم. او بیا هغه لیک ور په یاد شو چې هغه پکښې لیکلي وو زما ستا خبرې کول خوښیږي، ته یو ځل ماته موقع راکړه چې زه تاته مخامخ کښېنم او خبرې در سره وکړم. زه ستا په خبرو مین یم، په خدای جل جلاله مې دې قسم وي چې راباندې ګرانه یې. نو بیا ور په یاد شوه چې په یوه لیک کښې لیکلي وو زه پوهېږم چې ته زما د دې لیک پروا هم نه کوې، په زړه مې ښېراوې درته راځي، د خدایه وبېرېږه، زه هم خدای لرم.
هغې ته د هغه په دې خبرو خندا ورغلې وه. لیک یې یوې خواته غورځولی و او په غیابت کې هغه مخاطب او ورته ویلي و خدای حق دی. هغې ته تر نن ورځې پورې په بنډلونو لیکونه راغلي وو، خو د یوه نه متاثره شوې نه وه. د هغې اراده د خپل حیثیت د ساتلو په غرض ډیره اوچته وه او یوه ورځ یې هم په اراده کې د هغه د ډول ډول نرمو خبرو په وسیله لږ خلل هم نه و محسوس شوی. بیبي چای مې راوړ. دا ځل د دې میز څنډې ته ولاړ پیاده د فکرونو د دنیا څخه راستنه کړه. ښه دی، په میز یې کښېږده. د دفتر پیاده پیاله په میز کښېښول او ویې ویل دا رښتیا ده چې تاسو سبا ځئ؟ هو، زه سبا ځم. که کومه ورځ راڅخه آزار شوي یاست نو ومې بخښئ. خدای جل جلاله دې وبخښه. ته او آزار سره لیرې خبره ده. هر ځای چې یې خوښه او آرامه اوسي. د دفتر پیاده د دفتر څخه ووت او هغې د چایو پیاله راپورته کړه. د چایو د څښلو وروسته پاڅېده، د دفتر ټول شیان یې سم او په خپلو ځایونو په نظم سره کښېښول او بیا د دفتر څخه راووته او دوهم پورته شوه. خو کله چې په زینو کې وختل نو خدای جل جلاله خبر چې بیا ولې لیکونه ور په یاد شو. لکه د دې پوړه څخه چې د لیکونو سلسله پیل شوې وه او لکه په لیکونو کې چې دا ټولې خبرې دوهم پوړ دې ته کولې او لکه د دې ځای دیوالونه چې په دې راز خبر وي او یو څه دې ته ویل غواړي. په خپل دې فکر حیرانه شوه چې ولې نن داسې احساس ورته پیدا شوی او ولې نن په زړه لیکونه دومره اوري. د همدې حالت سره ټولو دفترونو ته ولاړه او کله چې په دهلیز کې د دفتر د هغه لوړ رتبه مامور سره چې د دې څخه به یې هره ورځ د نیټې پوښتنه کول مخامخ شوه، نورو ته یې وویل زه سر د سبا څخه نه راځم ځکه چې هغه د دې خبره پرېکړه او په داسې حال کې چې په څېره کښې ښکاره بدلون احساسېده وویل نو خدای پاماني ته راغلي یاست؟ هو، همداسې یې وګڼئ. خوښه اوسئ، په مخه مو ښه. خو که چېرته زما کومه خبره بده در باندې لګېدلې وي نو دا مې ستاسو نه وروستۍ هیله ده چې زما معذرت ومنئ. او هغې په فاتحانه انداز په پوره غرور ځواب ورکړ شو چې درته ثابته شوه چې زه څنګه ښځه یم. او بیا د دوهم پوړ څخه کښته راغله چې کور ته ولاړه شي.